موږ راغلی سو د بدخشان هغه هوټل چې په نوم دی بام د دنیا. در 12 سال است که قسم کارم خمیس وظیفه ما نیست. چنده با خوراکش چنده؟ خوراکش 80 روپیه است، قطعه نان ما 300. اسمت. اسمت چی میشه کاکو؟ پرر. پررت است؟ دوست داری؟ چقدر؟ زیاد. زیاد دوست داری؟ پس کرکیس یا نه؟ ریشش در تریز. آلمانتو خوردی؟ بله خوردیم. چند دانه؟ یک نیم خوراک خوردیم. 15 دانه؟ 15 دانه. یک زیاد نیست یک نیم خوراک؟ یه بس از میشود دیگه تا روستا قبل یه مازم میشود. محبوب پدرت است؟ آه. چی کرد خرچی مرچی داد یا نه؟ آه میده. چند روپه داد؟ اینا میده 500 میده. این روغن انداخته؟ اوه من روغن داشت نخوردیم. دلته غوړ لري، غوړ خو موږ غوړ سره خوړلي دي کنه. ستړي مسئ جوړ په خیر ښه سئ انشاءالله خدای دې کې جوړ روغ اوسئ دوستانو. موږ راغلی یاستو د بدخشان هغه هوټل چې په نوم دی بام د دنیا یادېږي. دا ډېره ښایسته فضا لري. بدخشان تاسو پوهېږئ چې یو شین ځای او ښایسته فضا لري. نو دوستانو زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ بیا زه نه وځي پونداري ستاسو خدمت کې ده انشاءالله. د دې ساحې نه موږ تاسو ته ښکلي ښکلي تصویرونه لرو. د بام دنیا هوټل په فیض آباد بدخشان کې یو له مشهور او معیاري هوټلونو څخه دی. دا هوټل د خپلو عصري اسانتیاو او ښکلي چاپیریال له امله د کورنیو او بهرنیو میلمنو لپاره یو مناسب ځای دی. فیض آباد د افغانستان د بدخشان ولایت مرکز دی او یو له لرغوني او ښکلو ښارونو څخه دی. دا ښار د هندوکش د غرونو په منځ کې پروت دی او په ښکلي طبیعي چاپیریال او تاریخي ځایونو مشهور دی. فیض آباد د بدخشان د اقتصادي، کلتوري او سیاسي مرکز په توګه پیژندل کیږي. فیض آباد د کوکچې سیند پر غاړه پروت دی چې ښار ته یو ځانګړې ښکلا ورکړې. د ښار اقتصاد زیاتره د کرنې، لاسي صنایعو او د سوداګرۍ پر بنسټ ولاړ دی. دا ښار د نیمه قیمتي ډبرو په ځانګړې توګه لاجورد د سوداګرۍ لپاره
مشهور دی. فیض آباد د بدخشان د تاریخ او فرهنګ یو مهمه برخه ده. په دې سیمه کې تاریخي ځایونه او دودیز بازارونه د سیلانیانو پام ځان ته راړولی. د بام دنیا هوټل د کوکچې سیند د بدخشان نور طبیعي او تاریخي ځایونه دي چې ډیری سیلانیان د خپلې تفریح لپاره دې ځایونو ته راځي. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. موږ راغللو غرمه وه، نو لږ راوګیسلو. بدخشان نو بیا په منتو کې نوم لري، نو ډېر ښه منتو لري. موږ دلته راغلو، یو کاکا څخه دلته منتو جوړوي. نو موږ به هم لږ زر منتو دلته وخورو، ګورو چې څنګه ده، واقعا د صفت باندې ارزي که نه. کاکا چطور هستی کاکا؟ جان جور است؟ جان جور هی؟ خوش آمدین سیف. خوش باشی، بخیر باشی. چی از نامت؟ نام امین. امین. برو کارتم کده، برو گپم میزنیم. رئیس چطور است؟ منتو چطور است؟ ما تقاضای دل شما دیگه. خب منتو چی است؟ منتوی گوشت گوساله است. منتوی گوشت گوساله؟ کلش خب پیاز نیست؟ والا به پیاز به مرج نمیشه دیگه. نه کلش پیاز باشه گوشت. خب بخورین، عملی کنین، عملی ببینین دیگه، مشکل نداره. چه وقت میشه منتو بازی میکنین؟ تقریبا من 10-12 سال است که قسم کارم خمیس وظیفه من است. چنده با خوراکش چنده؟ خوراکش 80 روپیه است، قطع نان ماست 100 روپیه. چند دانه داری خوراکش؟ 10 دانه. 10 دانه؟ بله. چطور سی بچه؟ خوش جور هستی؟ شکر چی از نامت؟ اسمت اسمت. چی میشه کاکو؟ پرارا پدرت هست؟ دوست داری؟ چقدر؟ زیاد زیاد دوست داری؟ خب چی میگی؟ شاگرد هستی جا؟ کار کردن میتونی؟ چی یاد داری؟ چی یاد داری خدایی؟ چی کردن میتونی؟ هیچی؟ مکتب میری؟ نمیری مکتب؟ چرا؟ بخوندم نرفت. کی نماند؟ خودت نمیری؟ چرا نمیری؟ مکتب بخوان بچه، مکتب خوب است برات. خب؟ مکتب بخوان که باز بخیر یک روز شود. نامت چی گفتی؟ اسمت جان. بخیر انجینیر شود، دکتر شود، اقتصاددان شود. ها؟ صحیح است؟ درس بخوان بچه. خب؟ آقایت میگم میره اسمت جان دیگه مکتب روان میکنی. صحیح است؟ بله سیف در مکتب شامل چند کردی. بچه داری؟ شکر 3 بچه. این خوردیست؟ خوردش هم است. خوردم میاد. پس کرکیس یا نه؟ ریشش در تاریس. کاکا منتو میخوری؟ بله. چطور هستی؟ والا شکر از دیگه. ولی منتو خوردی؟ بله خوردیم. چند دانه؟ یک نیم خوراک خوردیم. 15 دانه؟ 15 دانه. یک زیاد نیست یک نیم خوراک؟ بس از میشود دیگه. تا رستاق هم ازم میشود. خب رستاق میریم. خب از رستاق هستی؟ از رستاق هستیم. چطور اینجا چکر آمدی؟ نه برنج آوردیم، روغن آوردیم، در مردم سودا کردیم. اینجا کچالو گرفتم. برنج خودتان خریده بودین؟ نه برنج بازار انقلع خریدم. خب میفروشی؟ میفروشی. پس اینجا دیگه سودای خانه را گرفتیم. اینجا سودا خریدیم. اینا گوشت و روغن بیراجن میشه، کچالو، لوبیا و این مردم گرفتیم، بعد خونه میریم بخیر. خب همین کاروبار دیگه برنج دیگه شکر. بچه‌م همراه تو هست. چطور هستی؟ جان جور است؟ چی از نامت؟ محبوب. محبوب. پدرت است؟ چی کرد؟ خرچی مرچی داد یا نه؟ میده. چند روپیه داد؟ اینا تو 500 میده. خب مکتب میری؟ نه. چرا؟
خب مکتب باید بری مکتب دیگه. مکتب خوب است برات آینده. اینا کاکا سواد داری خودت؟ نه اینا سری بخوان دیگه، سری بچه دیگه ده. سری بچه بخوان. درس بخوان خوب است آینده از جور شه. ایران وقتی که ایران باید جای بچه سری ایران بگریزه کام مگه گرفت. شوق ایران خو نکردی؟ نه ها؟ نه نری ایران. بدرد نمیخوره. واسه که بری ناق یک عمل میاد میچینه. ای کلا کلونش والا باندیس اینا. خب بخدا اینا. ایران باندید؟ نه همیشه چرا؟ به خاطر که یک دختر دایمرا شاگرد است که ما خیلی رسوم میکنن گفتا اورا گرفتا رسولی رفتن بردن در رسولی برو تخور باندی کردن. نه سرش معلوم هم نیست بخدا. نه والله به خیرش باشه. توکل به خدا. یعنی مکتب بخوان که بخیر بخیر. از چی از ثمرش فایده ببینی. و ای که مایداش دلم است که دعوت بونم. مایدا هم دارو بای. ای هم خورده دی. چند سال است؟ البته کن 13 14 باشه. نه بخوای مکتب بونش. بخیر. که بخیر شه. این دخترک است. خب گپ میزنی بچه؟ خوب هستی؟ چی از نامکت؟ اسناد چی؟ بلند بلند گپ بزن. چی؟ واسه که اسمت خنده میکنم من خوب گپ میزدم. چی؟ اسناد حسنات بابت است. دوست داره؟ آه دوست داره زیاد دوست داره اسمته. ها؟ کی زیاد دوست داره؟ تو زیاد دوست داره؟ نواسه خو شیرین میباشه. می تو هست نه؟ کاکا؟ مکتب میری تو؟ حسنات؟ ها؟ سن چند هستی؟ صفی اول نه ماشاءالله. برو بس کامیاب باشی بخیر. درسات صحیح بخونی صحیح؟ آفرین. چی شد من تو تیار شد؟ خب چی کردی بخیر من تو را؟ کوچرم از اگه پوچه داری نه من تو را چی کردی بخیر؟ من تو نبودم کجا؟ خب تو باش که مکتش بخورم چی رقم است؟ دای من تو دی دوستان رو تو درت بیادانه. قاشق هست؟ तुम्हारे قاشق خوبه تکا کن. تو داری من تو گورو دلتا دوستان رو. دیدی من تو خرو یا بزولتا ملګرو سره به ان شاء الله نوشیجان کو. دیدی چې خل صفات کوي من تو یې مونږ باندې نوشیجان. دی روغن انداختی؟ اوه من روغن داشت نخوردیم. دلته غوړ لري غوړ خو مونږ غوړ سره خوړې دي کنه. سلو زبا تو شو داله. ها ما قبل تمنتو خو ان شاء الله او بیا بنو نزول خیره ګورو چې بیا مسجد چیرته کیږي. مننه دوستانو چې تر دې دمه موږ سره وي. زمونږ چینل فواد نادری چینل سره سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ هم یاد نه وځي، شیر حتما در سره کوي او تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم زه فواد نادری ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. الله مو مل شه.